ملک نصیر السلام علیکم. زه ملک معشوق راغما. زه خو ګوره دا زما نه تعلیم شته او نه خیر یم او نه خبر یم. زه خو ګپې شپې علما دا ویډیو جوړوم. تا ما تصویر هم چار لګلی او نورې خبرې هم کړې دي. مونږ قسم په خدای چې زه تا ته دا خبره وکړم چې ملک نصیره چې مونږ نه چاته کنځلې کړي نه چاته هغه کړي. دا یو شیطان دی ملعون دی. ده پوسټر لګلی دی چې پرېږده چې شینواري او پیردي بغض سره پیدا شي او مونږ او تاسو ماما او خوریو سره مونږ او تاسو بغض نه پیدا کوو. دا یو سړی در لګلی دی که اخبار والا دی او که څوک دی ده در لګلي چې پرې بغض یې سره زیات شي د شینوارو او پیردو. مونږ او تاسو یو خیر لاس دی سره شانه په شانه یو. ستاسو دلته ډېرې پیردۍ مونږ را واده کړي. ډېرې پیردو نه شینوارو ته ور واده شوي دي. ماما او خوریین یو او دا پوسټر لګلی غلطي یې کړې ده. ما تصویر یې هم لګولی او تا هغې هم لګولی او غول او خوشحایي یې خوړلي دي او بس چې کوم د یو شی سره او بس خیر د مازغه سم کړه. مونږ کنځلې نه یې کړي او نه مغه کړي او تا چې څه ویلي دي بس خیر دی. تیر په تیر او هیر په هیر او په دا خبره ده چې ډېر ښایسته باغه روان یې په ترقۍ باندې روان یې. مونږ دپاره روان یو مونږ ستا پاره روان یو او مونږ سره ګاډي نشته چې ګاډي وای مونږ به ستا له شملي خز راغلي ویله او مونږ دلته خوشحاله یو ستا روډ بند کړی دی ځکه چې مونږ باندې حکومت زورور دی. مونږ له به څه شی وکړو حکومت او دغسې لر سړی راوچت شي لکه ملک نصیر مونږ نه ملکانانو تورخان ویوه مونږ یې په شرمو باندې وشرمولو او ته تکړه شه یو ورځ راشه دلته بادشاه خان چوک کې کښېنه او مونږ او تا ملګري یو شانه په شانه یو ورسره او نور منظور پښتون مونږ راغوښتی په 2 بجې به راځي او ملک نصیر هغه درلې به وردرومي او په درونه کې به ورسره کښېني. منظور پښتون را روان دی په 2 بجې باندې او نور ځلې دا شیطان ورته ویلي چې پرې بغض یې پیدا شي. مونږ او تاسو یو پیردی او شینواری یو شی یو. اشټي یې کنځلې تا ته یې ویلي په زړه کې هغه کړي کنځلې را لګلې وي خو خیر دی به چرسې یې به وي. شینواري په رمن والا خلک یې نه چاته کنځلې که او نه چاته شور که. دا د لا بشیر لګلي شر یو دی. دغه پسې به زه کوشش کړم دغه به زه کوم چې وینم او الله تعالی دی په شرمو شرموي چې دا پوسټر لګلی که اخبار والا یي که ور یې وي پرزګار د دی راته وښیي چې زه دی له بوک کړم او والسلام او ستا شکریه ادا کوو ملک نصیره. دغسې سړی منمه لکه ته مور د داسې بچی راوړي لکه ملک نصیر او موږ ستا سره په شانه لګیا یو.